سیف الدین قدس او د مغولو د نه ماتېدونکي فلسفې پای. د افغان دعوت چینل درنو لیدونکو، د خپلو خپرونو په لړ کې دا د یو ځل بیا تاسو د اسلامي تاریخ له یوې ویاړلې ډکې برخې خبروو. مهرباني وکړئ افغان دعوت چینل سبسکرایب او په شیر کولو یې زموږ ملاتړ وکړئ. ښایي د ځمکې له پیدایښت نه بیا تر اوسه داسې ستر ناورین نه وي پېښ شوی لکه په فارس او مسلمان امت د مغولو تیری. د اسلامي نړۍ د مغولو یرغل داسې وحشیانه یرغل و چې په پایله کې میلیونونه کسان مړه، زرګونه ښارونه و آبادۍ ورانې او قیامت یې په دا دنیا خلکو ته ور وښود. د مغولو ځینې جنایتونو ته کتنه د ابن اثیر له نظره د مرو ښار د وژل شویو شمېر 700,000 او د جوزجاني په خبره 2.4 میلیونه. د جوزجاني په وینا د هرات ښار د وژل شویو شمېر په کال 619 هجري قمري کې 1.4 میلیونه او د سیفي په وینا 1.8 میلیونه، چې په ځینو حالاتو کې هم پر حیواناتو هم رحم نه کېده او له یوې مخې قتل عام روان و. لکه نیشاپور کې چې د چنګیز د زوم د وژل کېدو له امله د مړو شمېر 1.8 میلیونو ته ورسېد. همداشان د بامیان ښار هم له قتل عام سره مخ شو، ان تر دې چې جنین د مور په بطن کې او ګیدړې او لیوان په غره کې ژوند ته پرې نښودل شول، ځکه چې هلته د چنګیز لمسی وژل شوی و. په دې ویرجن حالت کې یوازې د خوارزم اوسېدونکي وو چې دوی وکړای شول د 4 میاشتو لپاره د چنګیزي لښکر پر وړاندې ودرېږي او له ځینو سیمو څخه هغوی پر شا وتمبوي. د خوارزمي چارواکو له ډلې یو هم سلطان جلال الدین محمد خوارزمشاه دی چې په ډېره مېړانې او فداکارۍ یې وکولی شول چې په ځینو سیمو کې په مغولي لښکرو حملې وکړي او هغوی ته ماتې ورکړي. خو د افرادو ترمنځ اختلاف او د هغوی بېلوالی، د صلیبي یرغلګرو یرغل او د اسماعیلي ملحدینو خیانت فضا داسې برابره کړه چې سلطان جلال الدین ونه توانېږي تر څو خپلو کامیابیو ته دوام ورکړي. پورته ذکر شوي جنایتونه یوازې په فارس کې واقع شول. دوی چې له اسلام او مسلمانانو سره بې اندازې کرکه او دښمني درلوده، په هماغه اندازه یې په اسلامي نړۍ کې ظلمونه هم وکړل او د فارس څو چنده یې وکړل. د سیف الدین قدس زوکړه او اسارت. د جنگ په دې بل اور کې د سلطان جلال الدین د خور په کور کې د محمود په نوم ماشوم نړۍ ته سترګې وغړولې. په همدې وخت کې مغولو په خوارزم حمله وکړه چې په درځ کې اکثریت خوارزمیان ووژل شول او څو د ګوتو په شمېر کسان ژوندي پاتې شول چې محمود له څو نورو ماشومانو سره د مغولیانو لخوا یرغمل شو. اسارت او کوچنیوالی د محمود قدس په همت کې کمی رانوست او دا نوم یې چې د داړونکي سپي په معنا دی هم د مغولو لخوا پرې کېښودل شو. مغولي ځواکونو چې د سلطان جلال الدین او د ده ترمنځ په نسبت او د ده د شخصیت په اړه ناخبره وو، دی هم د نورو برمته شویو کسانو په څیر د خرڅلاو لپاره ښار ته یې وړ او په دمشق کې د ابن زعیم په نوم کس واخیست. قدس سره له دې چې کوچنی هم و، ویې کولی شول چې عربي ژبه، قرآن کریم او لومړني اسلامي علوم زده کړي. تاریخ روایت کوي چې یوه ورځ د قدس ښوونکي قدس وواهه، دوی هم په عکس العمل کې پوره ورځ خواړه نه خوړل. ښوونکی ناچاره شو او ده ته یې حاج علي فراش د تسلۍ لپاره ولیکه. فراش وایي چې ما قدس ته وویل چې آیا ته د ښوونکي د وهلو له امله دومره ژاړې؟ قدس وویل هېڅکله نه، بلکې د دې له امله ژاړم چې هغه زما پلارګنۍ ته سپکې سپورې وویل، حالانکه چې هغوی تر ده نیک او بهتر دي. فراش وایي ما قدس ته وویل چې ستا پلار څوک دی؟ یا هغه یو کافر نه و؟ راته کړه
په الله تعالی لوړه کوم چې زه مسلمان د مسلمان زوی یم، مودود مې پلار، خوارزمشاه مې ماما او د شاهانو شهزاده یم. قدس په کوچنیواله کې تقریبا ټول جنگي فنون زده او په توره وهلو او د اس په سپرلۍ کې خاص مهارت درلود. قدس او واک ته رسیدل د ملک نجم الدین د واک په دوران کې چې د صلاح الدین ایوبي د کورنۍ څخه و، ډیری برمته شوي ترکان مصر ته راوړل شول چې له همدې ډلې څخه عزالدین ایبک ترکماني قدس وپیرود او مصر ته یې راوړ. د ایوبیانو د سلطنت په پای کې د درباریانو او قومندانانو ترمنځ اختلافاتو دې ته لاره هواره کړه تر څو غلامان ممالک واک ترلاسه کړي. د ممالکو واک ته د رسېدو داستان له دې ځایه پیلېږي چې کله نجم الدین ایوب ومړ، د هغه زوی تورانشاه واک ته له رسېدو سره جوخت له خپلې میرې یعنې د پلار میرمن سره یې ناوړه چلند پیل او هغه ممالک چې پلار یې مصر ته راوړي وه په هغوی ظلم او زیاتی پیل او زیات شمېر یې ووژل. دا کار د دې سبب شو چې د نجم الدین میرمن ممالک د هغه په ضد راپورته او هغوی تورانشاه ووژه. د تورانشاه د وژلو په پایله کې د لومړي او وروستي ځل لپاره تر دا مهاله په مصر کې یوه ښځه چې د نجم الدین میرمن و واک ته ورسېده. که څه هم د دربار لویان او پوځونه د دې ښځې په حاکمیت په یوه خوله وو، خو دې ونه کولی شول تر 3 میاشتو زیات حکومت وکړي، ځکه چې دې ته دا ښه وبرېښېده چې له واکه لاس پر سره واک عزالدین ایبک ترکماني ته وسپاري او له هغه سره واده وکړي، چې له دې سره د ایوبیانو حکومت پای ته ورسېد او د ممالکو حکومت پیل شو. ایبک چې د قدس له کلکې ارادې او ټینګ ایمان څخه خبر و، هغه د پوځونو قمندان او لومړی معاون وګماره. عزالدین ایبک تر یوې مودې واک درلود، خو کله چې د ده میرمن متوجه شوه چې دی پرې بند یعنې دوهمه ښځه راولي، د ممالکو د یوې ډلې په واسطه یې دی هم وواژه. د ایبک تر وژلو وروسته د ده 15 کلن زوی نورالدین علي واک ته ورسېد. د 15 کلن ځوان واک ته رسېدل د بغداد وراني او د عباسي خلیفه وژل کېدل د هلاکو خان د پوځونو پر مټ هم محال و، ان تر دې چې مغولي لښکر د مصر دروازې ټکولې. په دې وخت کې درباریانو مخورو وانګېرل چې نورالدین علي نشي کولی چې اداره دولت په سمه توګه پر مخ وپوځي. هغه یې له واک لرې او پر ځای قدس ته واک تسلیم کړ. قدس هم په بیړه خو په تدبیر د دولت او هیواد چارې منظمې کړې. په شام او مصر کې خپل سالان پر ځان راټول او خپل لښکر سره یو ځای کړل. وروسته یې د خلکو او سرتیرو د مورال لوړولو باندې کار پیل او د لومړي ځل لپاره هغوی د مغولو پر ضد ودرېدلو ته چمتو کړل.